بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو راغلي یو کارټلنګ ته ریاست ځای ته نعیم خان شاکر دی را سره، په ریکارډینګ را سره اصف خان دی او سید نبی اجز صاحب را سره هم ناست دی. روان دي سعودي عرب ته واپس. نو کمی به مونږ ډېر محسوسو او اوس مونږ له دعوت ورکوو چې څه شعرونه را سره شریک کړي اجز صاحب چې دغه یادونه را سره پاتې شي. ولې نه؟ ښایست لکه سپرلی په غرونو خور دی د جانان. ښایست لکه سپرلی ښایست لکه سپرلی په غرونو خور دی د جانان، په دغه دنګو غرونو کې کور دی د جانان. ښایست لکه سپرلی په غرونو خور دی د جانان، په دغه دنګو غرونو کې کور دی د جانان. او په نه وخت کې ووایي چې اجازه چېرته راشه، په نه وخت کې ووایي چې اجازه چېرته راشه، ما غواړي او که خیال په زړه کې نور دی د جانان. غزل به درته ډالۍ کړم چې چېرته انا چېرته نیولي الوچو ګلونه، چېرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه، راشه اشنا چې درله کړم په دلو ګلونه، چرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه. سمسور سپرلی دی هر یو ګل راته ستونه کوي، سمسور سپرلی دی هر یو ګل راته ستونه کوي، چرته په غرو چرته د پیغلو په کمسو ګلونه، راشه اشنا چې درله کړم په دلو ګلونه، چرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه. پیښه دې ونه کړه اشنا د ملکل په لوري، پیښه دې ونه کړه اشنا د ملکل په لوري، ستا د وربل دپاره ایښي مې اوسو ګلونه، ستا د وربل دپاره ایښي مې اوسو ګلونه، راشه اشنا چې درله کړم په دلو ګلونه، چرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه. ګلونه ډېر دي خو زما د ارمان ګل نشته دی، ګلونه ډېر دي خو زما د ارمان ګل نشته دی، بغیر له تا مې په کار نه دي د سپرلو ګلونه، چرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه. لیونتوب اثر په ما جز دننه وشو، د لیونتوب اثر په ما جز دننه وشو، پیغلو چې کې ښودل په خپلو لوپټو ګلونه، پیغلو چې کې ښودل په خپلو لوپټو ګلونه، راشه اشنا چې درله کړم په دلو ګلونه، چرته انا چرته نیولي الوچو ګلونه.